اولنې ادب چې دا په یو حدیث کې نقل لې او سند داغه حدیث صحیح دی په دوه طریقو باندې نقل لې او دوه طریقې جدا جدا دي او قران نم دا ادب معلومیږي هغه دا دی چې سړی بزان سره باتروم حمام ته داسې چیز نه وړي په جیب کې یا په لاس کې چې په هغې باندې د الله نوم لیکلی شوی یا د قرآن آیت پې لیکلی شوی یا په ذکر لیکلی شوی یا په داسې سبحان الله وبحمده لیکلی شوی داسې چیز به سړی حمام ته دننه ځان سره نه داخلوي ساده الفاظو کې د مسلمانانو په جیبونو کې هغه د اذکارو کارډونه وي سبا او د بیګا اذکار چې بعضو ملګرو په جیب کې بعض خلکو سره دا سورت یاسین په دې جیب کې بعض خلکو سره نور د قرآن سورتونه وي بعض د قاریانو حافظان سره واړه واړه قرآنونه مصحفونه وي یا داسې انګوټه چې په هغې باندې لفظ الله لیکلی یا لفظ محمد رسول الله لیکلی یا په د قرآن آیات لیکلی یا الله اکبر لیکلی نو دا ادب به سړی یاد ساتي چې دا څیزونه به سړی حمام ته دننه نه وړي په دې کې علماو لږه تشریح کړ هغه دا ده که داسې ځای کې تا اودس ماتی چې هغه پر امن ځای دی چې هلته د پټولو خطره نشته دی د دې شي د ضایع کېدلو خطره نشته دی نو بیا به دا څیز بار ته وباسي او بار به ږدې او حمام ته چې ځې یا قضای حاجت ته ځې دا څیز به بار ږدې او که کله داسې ځایونه وي چې هلته د غلا خطره ده ستا د دې ګوتمې د ضایع کېدو خطره ده یا د قرآن د ضایع کېدو خطره ده او یا ستا د اذکارو د کارت د ضایع کېدو د غلا کېدو خطره ده نو بیا شیخ ابن باز رحمه الله وی چې بیا به قانون دای چې دا په یو ټوټه کې ونغړي جب کې بلګ محفوظ ځای کې پټ ځای کې به کې دي ان شاء الله دې کې به حرج نه او بدی قاعده به عمل راشي فتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها بدی خبر به عمل لازم ځکه چې ستا بر وس نشته که بار دا سیس پرې دي خلک دنه پټي که دا قرآن بهر دی حمام نه بار بیا دنه خلک پټي په دې بازارونو کې چې کوم لیټرینانی یا په دې اډو کې چې کوم باترومونه یا په دې خاریو کې چې کوم چې ډیر خلک زی راځي نو هلته د انداز څیزونه بیا غلا کېږي دا خلک پټي نو بیا په شریعت کې د دې گنجایش راغلی ده چې سړی ځان سره دا څیز ویسي بار پرېږدي خو چې کله دا د یرې خطرنۍ لکه د کور باتروم شه یا صحرا ته تک شو چې سړی به یو ځای کې کېدي نو بیا به سړی د هغه څیز سره لیټرین ته نه داخلېږي چې هغې کې د الله ذکر وي دلیل د دې هغه مشهور حدیث دی انس رضی الله عنه ویلی دی أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نبي الإسلام بكلا ليرشن داخل دو وضع خاتمه خپل انګوټه به بارته استلو هغه به د ګوتې نويست او بار به کې خودلا او ودا نبی الإسلام په ګوته باندې لیکل شو په دې انګوټه محمد رسول الله دا به پاسه لیکل شو د الله نوم په لیکلو او د محمد صلی الله علیه وسلم نوم په لیکلو دا حدیث امام ابو داود په سنن ابو داود کې ذکر کړی دی او د دې سند ته علماء صحیح ویلي بعض علماء په سند کې لږ کلام کړی دی چې نور طرق علماء را جمع کړي دي شیخ ابن باز رحمه الله او نور علماء او دې دپاره قرآن کې آیات علماء ویلي دی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب او دا د الله نومونه چې کوم دي د قرآن آیتونه یا د حدیثو الفاظ یا ذکر اذکار چې کوم دا په شعائر الله کې داخل لي او د دې تعظیم دا د چې باتروم ته او حمام ته بدلی شي صدن نه داخليږي نو دا اولنې ادب ځان سیاد کوي هر هغه ذکر او هر هغه کاغذ وغیرہ چې باغې باندې ذکر اذکار لیکل شي دې ته به سړی احتیاط کوي باتروم ته بدن نه ورځي او که چېرته د غلا وغیرہ خطره ودرې شي د ضایع کېدو خطره وه بیا به ګنجایش شي او د هغه آیت د لاندې فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها دې آیت باندې بیا عمل کېږي ان شاء الله تعالی دا ولې ادب شي دیو تاسو ته معلوم شو دنه باترومونو کې تلاوتونه کول به جهر باندې نه ناروا دي ځکه دا د الله رب العالمین د تعظیم خلاف راځي دا خبر خپل د دې حدیث معلومیږي دنه باتروم کې تلاوت کول ناروا دي په باتروم کې ته ناست او بهر نه سړی سلام اچي ته دنه وعلیکم سلام وي دا ناروا ده دا مسه یاد کا چې باتروم کې په موبایل باندې خبرې کول چې کې سلام راځي چې څوک بهر نه سلام کوي او ته په موبایل باندې وعلیکم سلام دا خبرې هم غلطي دي کنه دا بعض شیونه د سې د شریعت خلاف دي دا بعض شیونه د مروت او د سړیتوب خلاف دي چې سړی او 10 بلاس کې لګي خبرې کول خلکو سره دا که حدیثو کې ناروا نه د سړیتوب خلاف دي د مروت خلاف دي خلک چې بلاره تیریږي ته بد ګوري ګوره سړی لګیا دی به د سمات نه خبرې کوي کومبل کې زمونږ سره لیټرنان دلته مدرسه کې ډیر شي الته ما ډیر ملګری لیدلې چې دنه به حمام کې به د خلکو سره لګي پورا قصه په حمام کې او د سمات ته ناشتي او پورا قصه به برابرې د خلکو سره بهر نه په موبایل باندې
دا سيزونه چې کوم دي دا د اسلامي اخلاق خلاف دي، دا د سړیتوب خلاف دي، د مروت خلاف دي. زمنګ نبی په بعضی کارونه د دې وجه نه کول چې دا د انساني اخلاق خلاف دي او دې ته خلک بد ګوري. زنه ته سلام کلام وي خلکو سره ان شاء الله درزم او ان شاء الله راشه، دا ټول الفاظ چې کوم دي دا قرآني الفاظ او اذکار دي. نو لټن کې به داسې قسم الفاظ نه ځان ساتي. وروسته به یو ادب کې دا بیانو چې او د سمات باندې سلام کول نشته او په د سمات چې سړی ناست هغه به د وعلیکم سلام جواب هم نه ورکوي.